د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ناسته کې یو شمېر هیوادونو یو وار بیا د نظر اختلاف درلود، خو یوناما بیا د افغانستان سره پر اغیزناک تعامل ټینګار کړی دی. بل لور ته چین او روسیې د اسلامي امارت پر چارواکو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د لویدیځو هیوادونو انتخابي چلند د افغانستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان استازي بیا هم خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړې، خو هند ویلي چې پاکستان تل د خپلو ناکامیو پړه پر ګاونډیانو اچوي او دا یې پخوانی عادت دی. څو اساسي پوښتنې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ناسته له تیر څخه څومره متفاوته وه؟ آیا د افغانستان په اړه متضادې اجنډاوې به په نهایت کې د افغانستان په ګټه که په زیان وي؟ او د لویدیځ انتخابي چلند به افغانستان په نړیوال نظم کې څه ډول تعریف کړي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر معین ګل څمکنی صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپوه مومن خان سعادت صاحب او همداشان دینی عالم او د سیاسي چارو کارپوه عبدالرحمن عابد صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. پیل به له دې څخه وکړو څمکنی صاحب چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د تېرې شپې ناستې تفاوت له پخوانیو سره څه وه؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او سعادت صاحب ته هم داسې او ستاسو ته ټولو ته لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې وروسته له دې چې اسرائیل او امریکې په ایران باندې حمله وکړه، هغوی متقابل حملې وکړي، په دا ځای کې ډېر اقتصادي بحران رامنځته شو، هرمز تنګی وتړلی شو، امریکا محاصره وکړه په د پرشین هغه کې ګلف کې. نو دا ټول هغه څه دي چې د دغې ناستې باندې مستقیم تاثیر درلودلی دی. د دې په څنګ کې د اوکراین جګړه هم په شدت سره مخې ته ځي او داسې معلومیږي چې ناټو هم د امریکې سره په یو سلسله مسایلو باندې تقریبا د بلتانه په طرف روانه ده. ممکنه ده چې ناټو هم د تړون د منځه لاړ شي ورسره جفت. نو په دې کې چې د ټرامپ سفر چین ته د چین لخوا هغو ته په مستقیم ډول بعضې نکات ویل چې هغه د چین اساسي سرې کرښې وي. نو همدغسې د خلیجي هیوادونو وضعیت چې هغه د ډېر د حد نه زیات بمبار شول، هغه څه چې اډې امریکې پکې جوړې کړې وې هغه وی نه شوه کولی چې وساتي. دغه ټول مسایل چې سره راواخلو نو دا اغیزې لاړو تر د امنیت شورا پورې. د امنیت په شورا کې په سږ کال کې تفاوت دا و چې یوناما بالاخره په دا څو کالونو کې یو څه حقیقت وویلو چې په افغانستان کې په اوسني حالت کې په نظامي لحاظ په سیاسي لحاظ دومره ستونزې نشته. صحیح. نو همدغسې د افغانستان په ستونزو باندې هم نوره بحث کړی چې هغه د مهاجرینو مسله د راستنېدل دي، د هغوی بیا اسکان مجدد دی، همداسې د اقلیم د بدلون مسله وه دا هم پکې ذکر شوه. خو د دې نه وړاندې امریکې په تېره ناسته کې د 3 میاشتو دپاره د یوناما وخت غوښتو چې وایي غځوي تمدید کړي، خو هغه هم د بعضو شرایطو لاندې چې هغه کې حسابدهي چې څومره مصارف لري او څومره یې کار کړی، د امریکا غواړي چې په یوناما باندې فشار وارد کړي چې تر څو د ځان دپاره یې تمایل پیدا کړي. خو بل تفاوت دا و چې چین، روسیې او هند په دې کې واضح پالیسي یو دریځي ګډ لرلو چې هغه د یوناما د کار موده غځول دي او دا هم ویلي دي چې یوناما باید هغه څه چې د دوی دندې او مسؤلیتونه دی هغه مخې ته بوځي او د امریکې او د نورو غربي هیوادونو د فشار موضوع هم یاده کړې چې په یوناما باندې دا فشار باید وارد نشي. نو که موږ په کل کې داسې فکر وکړو د نړیوال نظم هغه اراز او علایم چې پخوا کمساري و کم به لیدلی کېدل، اوس داسې بریښي چې د اسیا هیوادونه چې په هغه کې اکثریت د شانهای او د بریکس د ټولنې غړي دي، نو اوس غواړي چې د امریکا او ناټو اروپا یوې پیڅې ته کې دوی بروز وکړي په دا ځای کې. نو دا په ټولو کې ما په نظر یو تفاوت و. کور دی بات. مننه. سعادت صاحب ستاسو په رنګ باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېرې شپې ناسته به افغانستان ته څه ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې محمد صاحب محترم تاسو ته
ډیر محترم ډاکټر صاحب څمکني صاحب ته، همداسې ډیر محترم استاد عابد صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. ګورئ خبره دا ده چې محمدي صاحب محترم دغه کومې غونډې چې کېږي زما په فکر د تیر په پرتله دومره بدلې نه دي. دلته د افغانستان په اړه باندې بحث کېږي. محمدي صاحب محترم دلته یو لوی تناقض موجود دی. هغه دا دی چې دا یو شی په دې کې متفاوت هغه دا و چې د سیمې هیوادونو کوم لیدلوری چې و د ډیری هیوادونو کوم لیدلوری چې و هغه مثبت و د افغانستان په اړه باندې. او دلته خبره دا دی چې یو لوی تناقض موجود دی ځکه د افغانستان په اړه د افغانستان په معادلې باندې خبره کیږي، خو دلته اصلي حاکمان چې کوم دي یا حاکم نظام دی د هغې غږ هلته نه اورېدل کیږي. زه خپله په دې فکر باندې یم چې که دا زما په اند باندې زما په فکر باندې دا یو داسې موضوع ده چې ته یو ناروغ ته د هغه په غیاب کې یوه نسخه نوشته کوي، نو زما په فکر دا به دومره مؤثره نه وي. راځو دې خبرې ته چې دغه د کوم امنیت شورا غونډه شوې ده په افغانستان ته څه ورکړي. د تیر په څیر زما په فکر هغه سرتاسري بیان او یا غونډه ده لکه مخکې چې هم خالي لاس و دا ځل به هم خالي لاس وي. هغه په دې معنا باندې چې که چیرې هم اوس سوال دا نه دی چې دلته د امنیت شورا کومه غونډه چې ترسره کړه دلته د افغانستان غږ واورېدل شو او که نه، دا سوال نه دی. سوال دا دی محمد صاحب محترم چې د امنیت شورا په غونډه کې چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي، آیا نور افغانستان څومره په انزوا کې ساتي؟ بله مهم سوال ده، مهم سوال ده. خبره دا ده چې نور دا ضرب الاجل باید معلوم شي. خبره دا ده که چیرې دوی د امنیت په بخش کې خبره کوي، موږ دا منو چې دوی به اندېښنې ولري، اندېښنې لري. تر څه حده موږ دا وایو چې دلته باور دا دی چې موږ ټولې پوره کړي. خبره دا ده چې دوی اندېښنې لري، هغه اندېښنې چې کومې دي آیا بیا بل سوال دلته مطرح کېږي که چیرې دا اندېښنې ټولې په مکمل ډول پوره شي محمد صاحب محترم، آیا دا تضمین بیا هم دغه ملګري ملتونه چې دي دومره بېپرې دي او یا دومره مستقل دي؟ دغې دواړو سوالونو ته ستاسو ځواب څه دی؟ دوی تر څه وخته پورې غواړي چې افغانستان په انزوا کې وساتي؟ ګورې خبره دا ده دوی تر هغه وخت پورې غواړي چې دلته اوس محمدي صاحب محترم لکه مخکې څمکني صاحب ورته اشاره وکړه، زما په فکر دغه کومه نړۍ چې ده اوسنۍ نړۍ دا دوه قطبي لور ته روانه ده. دا که څوک ومني کوي نه مني، شرقي او غربي بلاک خواته روانه ده. او خبره دا ده چې په ملګرو ملتونو باندې څومره د امریکا او یا د اروپایي هیوادونو چې څومره کنټرول دی دومره د روسیې او د چین نه دی. محمدي صاحب محترم د ملګرو ملتونو کوم د امنیت شورا کومه د اوس چې غونډه ترسره کړه یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې دي دا د دوی د حاکمیت تر څه حده د دوی لاندې دي، ځکه امریکا او یا اروپایي هیوادونه هیڅ یو نړیوال قواعدو ته یا نړیوال کنوانسیونونو ته ژمن نه دي، ځکه د نړۍ اوسنی نظم چې کوم دی دا د ابرقدرتونو په اراده باندې څرخیږي، نه د عدالت په اراده باندې. محمدي صاحب محترم تر هغه وخت پورې دوی غواړي چې افغانستان په انزوا کې وساتي. محمدي صاحب محترم تر څو پورې چې د دوی فرمایشونه منل شي، تر څو پورې چې د دوی فرمایشونه منل شي، موږ دلته په ننه د افغانستان کې موږ ته څه کول پکار دی؟ په داسې حالاتو کې چې موږ خپل ملي یووالی، ملي حاکمیت حفظ کو باید یو بل ومنو. محمدي صاحب محترم زه بار بار دا خبره کوم چې د یو بل له منلو پرته د یو دا وړی ولاکه شړی شي. محمدي صاحب محترم موږ دا وایو چې سړه جګړه ګرمه جګړه موږ دا منو چې موږ ګټلې ده. که چیرې امنیت شورا دا د امنیت په بخش کې خبره کوي څه یې کړي دي، افغانستان سره د امنیت په باب باندې کومه مرسته کړې ده؟ محمدي صاحب دا منو چې افغانستان دننه امن دی، په افغانستان کې امنیتي ثبات شتون لري، خو د کرښې هغه اخوا زموږ شریر ګاونډي دا یې شروع د هغوی په خلاف دوی څه ترسره کړي دي؟ هیڅ یې نه دي ترسره کړي. نو محمدي صاحب محترم خبره دا ده چې د افغانانو فکرونه باید نور مغشوش نشي. دا مسؤلیت یوازې د اوس کوم حاکمیت دی افغانستان اسلامي امارت ته نه ګرځي،
دا په ټولو افغانانو باندې دا د ټولو افغانانو واجبه ده چې د دې تر مخ ودرېږي مبارزه وکړي. مننه. عبید صاحب ستاسو په رنګ باندې د امنیت شورا بیاګنۍ ناستې د افغانستان په اړه باندې څه بیان کړه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. زه هم په خپل نوبت قدرمن ځوان او با احساس ورور محمدي صاحب تاسې ته قدرمن مشر ډاکټر صاحب څمکني ته او تا او قدرمن ورور سعادت صاحب او د ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اصل موضوع دا ده چې څنګه ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه او سعادت صاحب ورته اشاره وکړه، دغه ناسته د نورو ناستو نه ډېره متفاوته ده. دا ځکه چې موږ او تاسې ګورو افغانستان د زیاتو ګاونډي ملکونو او حتی د ګاونډي ملکونو نه اخوا د نړیوالو ملکونو سره اړیکې پیاوړې کړي دي. په یو شکل د اشکالو تعاون، همکاري، تعامل، راکړه ورکړه موجوده ده. ګرچې د رسمیاتو په لحاظ سره او په رسمي اډانه کې یوازې روسیه ده چې دې میدان ته رادنګلې دي، خو د اروپا پورې د افغانستان د اسلامي امارت سره تماسونه موجود دي. موږ که په زغرد وګورو، کله چې په امید روغتون باندې یا د معتادینو په روغتون باندې د پاکستان ناببره یرغل او وحشیانه یرغل وشو، په زغرد د امنیت شورا وغنده، د افغانستان د موقف یا د افغانانو د موقف ننګ او ملاتړ وکړه، دغه یرغل غیر مشروع غیر موجه وباله او د دې ترڅنګ په جدي غوښتنه وکړه چې باید داسې کړنې بیا تکرار نشي. همدغه شان دی د افغانستان د اسلامي امارت اړیکې د ګاونډي ملکونو سره او د فرا ګاونډي ملکونو سره ډېرې غښتلې شوي دي، پیاوړي شوي دي. راکړه ورکړه موجوده ده. د روسیې سره خاص کر ډېر نزدېکت راغلی دی او په زغرده باندې چین، روسیه، نور ملکونو د افغانستان یا د افغانانو د موقف ننګ او ملاتړ وکړه. خو دغلته زه یوه خبره دا کومه چې موږ او تاسې په نننۍ نړۍ کې په یوازې ځان باندې ځان نشو بسې کولی، باید د نړۍ سره موږ هم د راکړې ورکړې یو فکر، یو دید، یو سوچ پیدا کړو او بالاخره موږ د دغې موجوده انزوا نه او د دې منجمد حالت نه باید ووځو. ګرچې په دې ناسته کې هم د امنیت شورا غوښتنه وکړه چې هغه د روس غوښتنه وکړه چې هغه پیسې چې کنګل شوي دي، بندیزونه چې موجود دي په ځینې افرادو د اسلامي امارت مشرانو باندې، دا دې لرې شي. خو د دې ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وي چې هغه ډېرې بنیادي وي، چې هغه د ټولو افغانانو ګډون په یو نظام کې او په یو سیستم کې، همدغه شان د ښځینو د حقوقو، د تعلیم د حقوقو، د کار د حقوقو، د افغانانو د ټولو اتباعو د حقوقو ته رسیدګي. نو ځینې موضوعات قابل درک او قابل سوچ دي چې باید په دې باندې فکر وشي، سوچ وشي او دا تر ډېره حده پورې د وینا تر حده نه دي. نړیوال په دې باندې کار کوي او بیا د افغانستان د موجوده نظام سره، د حکومت سره اړیکې په هغې باندې رغوي. نو موږ ته هم یو فکر، یو سوچ پکار دی چې باید بالاخره د افغانانو د کار او د روزګار او د افغانانو د تعامل د نورې نړۍ سره په دې باندې یو څه فکر وکړو، یو څه انعطاف وښیو. په ځینې برخو کې باید د راکړې ورکړې یو سوچ او دید پیدا کړو او بالاخره هغه ملکونه چې په یو شکل د اشکالو غواړي چې د افغانستان د حکومت سره یو راکړه ورکړه ولري او تعامل ولري، هغې ته نږدې شو. نو موږ په څو ګټې وکړو د امنیت په شورا کې، که چېرته موږ رسمیت پیدا کړو د پاکستان غوندې د یرغل او وحشیانه یرغل په وړاندې به اواز ولرو د امنیت په شورا کې او په نړیوال سټیج باندې به اواز ولرو او د دې اواز نه محروم نه یو. کور جواد، مننه. څمکنی صاحب، بیا هم ولیدل شول چې د افغانستان په اړه باندې د زبرځواکونو ترمنځ د اختلاف ټکي موجود و. دغه اختلاف افغانستان ته ګټه لري که تاوان؟ که چیرې موږ تیر ته یو نظر انداز وکړو اتیاومې لسیزې ته، نو په هغه کې هم افغانستان د دغو شرقي او غرب بلکونو ترمنځ راغلی و چې موږ یې د خاورو سره خاوري. خو د وخت په تېرېدو سره د نړۍ د نفوسو په زیاتېدو سره همدغسې د چین او د روسیې ترمنځ دا ډېره مهمه ده او د هند پرمختګ، ځکه دا په تیر کې داسې نه و، یوازې هلته روسانو ډېره زیاته دبدبه درلودله. خو بیا هم
اوس وخت کې چې څومره ټکنالوژي مخې ته لاړه ده د دغې ټکنالوژۍ هغه مواد چې دوی ورته اړتیا لري، مثلا لیتیوم یورانیم به موږ وښیو چې دا هغه اوس د انرژۍ دپاره تر ټولو مهم عنصر دی. همداسې اوسپنه شوه، میس شوه، جاز شوه، کوبالت شوه، دا ټول. او علاوه د دې نه دلته د نړۍ هغه لوی قدرتونه چې په افغانستان کې دوی زور ازمایښت سره کولو یوه تم لاسته څه ورنه راغلل. نو اوس نړۍ بالاخره د افغانستان هغه ستراتیژیک اهمیت چې دلته لري ادریګونه، نو هغوی ارزښت ورکوي. بل په هغه وخت کې په اتیمه لسیزه کې د چین د یوې لارې د یوه کمربند برنامه نه وه. دا ډېره لویه برنامه ده، دا په د درو وړو لویو وچو باندې راچورلې ده هغه برنامه. نو په دغه کې که موږ ووایو چې په اوس وخت کې دغه د ولس هغه تجربې چې کومې وې هغه هم ډېرې لوړې شوي دي. فرضاً د ټکنالوژۍ راتګ دلته ډېر مهم و چې اوس نوی نسل د هغو نه ډېره زیاته ګټه پورته کوي او نوی نسل په دې پوهېږي چې زموږ دپاره جګړه نه ده ښه. هغوی سیاسي زغم لري خو خپل هیواد بیا نه ورانوي. او د امریکایانو دلته پر تګ سره 20 کاله دلته غربیانو حضور درلودو. نو د هغو نه د خلکو ډېر څه زده کړل، بالخصوصا افغانانو. نو په دغه ځای کې اوس نو د نړۍ هغه اړتیاو ته په کتو سره دلته پرېکړې کېږي. نو چین و روسیه او هند و ایران او منځنۍ اسیا هیوادونه په دې واضح پوهېږي چې که په افغانستان کې صلح او ثبات پایدار پاتې نشي، دا مستقیما دوی ته د ګواښ مسله ده. نو دوی ډېر د حد نه زیات کوشش کوي چې دا موضوع چې په هر رقم سره کېږي، نو دوی تر خپل ګورت لاندې دا موضوع ونڅي د افغانستان مسله. او په دغه کې بیا نو د پاکستان هیواد ته وښیم چې هغوی هم ډېر څه زده کړل. پاکستان هم هغوی دا زده کړل چې دلته نو نوره د هغه پخوانۍ پروژې د چلښت وړ نه دي. امریکایانو سره هغه اړیکې پاتې نه شوې ځکه امریکایانو په دوی باندې پوهېدل چې څه کېږي. هغه تیر دوره کې همدغه ټرامپ وویل چې موږ نه 33 میلیارده ډالره پاکستان غلا کړي دي. دا اوس هم د پاکستان سره ښې اړیکې امریکا نه لري، خو یوازې دلته دوی اړتیاوې لري. پاکستان هم په دې پوهېږي چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټه ده. که افغانستان بې ثباته کېږي یا که فرضاً خدای دې نه کړي افغانستان تجزیې په طرف ته ځي، نو مستقیما به پاکستان هم تجزیې طرف ته ځي. نو دا ټولو یغو ته چې موږ سره وګورو نو په دلته ډېر توپیر موجود دی. خو اوس د موږ د اوسنی حکومت چې دی دغه هم د تیر امارت نه دی، هغه وخت کې تجربه دومره نه لرله. اوس دوی هم کولی شي چې ګټه ترنه وکړي، دواړه خواوې وساتي چې څنګه د چا نه په یو مناسب فرصت کې د ځان په نفع ګټه واخلي. کور دی مننه. سعادت صاحب په شرق له افغانستان سره په واقع بینانه تعامل باندې ټینګار کوي، خو غرب بیا د خپلو غوښتنو منلو باندې ټینګار کوي. دغه مسله به په نړیوال نظم په ادغام کې چې افغانستان په دې کې مدغم شي، مسلې ته به کوم رنګ ورکړي؟ ګورئ، خبره دا ده چې زما په فکر هر یو بحران چې کوم دی هغه فرصت زیږوي. باید موږ د دې بحران څخه هم د یوې سیاسي قضیې په څیر باندې ګټه واخلو. موږ باید د نړیوالو مخ ته دا سوال مطرح کړو چې تاسو د افغانستان د حاکمیت څخه پرته، د اوسني حاکمیت څخه پرته د افغانستان په باب باندې خبرې کوئ. دا په خپله یو سوال ده چې نړیوالو ټولنې په دریځ باندې مطرح کېږي، د هغوی دریځ روښانه کوي. راځو دې خبرې ته. ګورئ، دلته ډاکټر صاحب خبره وکړه چې پاکستان ته هم تاوان ده. د افغانستان بې ثباتي د سیمې ټولو هیوادونو ته تاوان ده. روسیې ته د منځنۍ اسیا امنیت چې ده د حیاتي رول لري، دا د دوی کلي ده. محمدي صاحب محترم، که کله چیرې دلته افغانستان بې ثباته وي نو طبیعي خبره ده چې منځنۍ اسیا بې ثباته کېږي. نو د منځنۍ اسیا چې بې ثباته شو نو دا خو د روسیې لمنې ته ورغی. روسیه په دې وضعیت کې هم خپلې ګټې لټوي او پاتې شو د پاکستان خبره. خوشحال افغانستان، باثبات افغانستان، په ځان بسیا افغانستان، دا د پاکستان د ستراتیژیک تصور خلاف ده. دا اوس چې حملې وکړي دا ټي ټي پي او مثال هم داسې باندې دي محمدي صاحب محترم، دا د دوی ستراتیژیک تصور خلاف ده.
باثبات افغانستان د لوی افغانستان په معنا باندې ده. باثبات افغانستان د باثبات آسیا په معنا باندې ده محمد اسم محترم. او غرب په لوی لاس باندې کله د خلیج فارس جګړه چې شروع کېده دغه سیمه نه امن نه کړه. پاکستان خو دا خو باید سره ټول ومني چې پاکستان د امریکا لاسپوڅی دی. پاکستان د پروژو اخیستونکی او د پروژو تطبیقونکی هیواد دی. دلته دغه سیمه اول نه ورته امن کړه. دا اوس هم د پاکستان او د افغانستان مسایل کله چې هم د خلیج فارس مسله حل شي د پاکستان افغانستان مسله حل ده دا هغې پورې تړلې ده. دا بحران په لوی لاس باندې وزېږول شو. هیڅ یو ثبوت هیڅ یو سند پاکستان پیش نه کړی شو. آیا زموږ هغه 3 کلن ماشوم یا زموږ هغه 8 کلنی مور یا 3 کلن سپین ږیری هغه هم TTP سره تړاو درلود؟ محمد اسم محترم کوم یو سند یې وړاندې کړ چې په افغانستان باندې دومره نازوانه ګزارونه وکړل دلته؟ نو خبره دا ده چې دغه سیمه په زور ورته نامره کړل شوه. محمد اسم محترم دلته روسیه او چین هم ځان سیال بولي. محمد اسم محترم د دې ځای ثبات بالخصوص د افغانستان ثبات که چیرې افغانستان با ثباته وي روسیه او چین په آرام زړه باندې په افغانستان کې سرمایه ګذاري هم کولی شي او دغه د وصل نقطه ده. افغانستان دا یو ستراتیژیک محور لري، دا ستراتیژیکه جغرافیه ده. نو دغه ستراتیژیکه جغرافیه چې کومه ده دا چې با ثباته وي خو طبیعي خبره ده چې اقتصادي وده راځي. د وصل نقطه چې با ثباته وي طبیعي خبره ده چې په خلاص زړه باندې دلته اقتصاد رشد کولی شي او کاروبار مخکې کور دعوت. عابد صاحب فکر کوئ چې چین او روسیه د کومو ستراتیژیکو موخو لپاره د افغانستان په څنګ کې ولاړ دي؟ اصلا څو موضوعات دي. یو موضوع خو دا ده چې روس لپاره دا ډیره مهمه ده چې د روس په ګاونډ کې چین لپاره ډیره دا مهمه ده چې د چین په ګاونډ کې یو دوست هیواد ولري چې متاسفانه د ډیرو وختونو نه د افغانستان حکومتونه په دې نو قانع شوي چې ګاونډي هیوادونه خاص کر چین، روس، هندوستان دا ګاونډي هیوادونه په دې قانع کړي چې ستاسې اندېښنو ته رسیدګي کیږي، ستاسې اندېښنې منتفي کیږي، ستاسې ګټې ساتل کیږي، ستاسې په وړاندې باندې هیڅ یو چاته د تجاوز موقع نه برابریږي. همیشه د افغانستان حکومتونه چې راتلل روس، چین او هندوستان به داسې فکر کو چې دا پلان یا سیستم زما د محو کولو یا زما د ګټو د مخنیوي په خاطر باندې وضع کیږي. اوس چې چین یا روسیه د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او په زغرده وایي چې بیا د افغانستان وضعیت د واقع بینانه په شکل باندې یا د زمینی یا ځمکني حقیقت په شکل باندې ومنل شي. دلته 40 میلیونه نفوس دی، دلته نظام دی، دا باید ومنل شي. دا دوی درک کړي چې زموږ اندېښنو ته رسیدګي کیږي. په ټول خاص کر به چې کله دغه جهادي فکري خلک حاکم کېدل هندوستان به ډېرې زیاتې اندېښنې لرلې او همیشه به دا اندېښنې په امنیت شورا کې او په سیمه ییزو ناستو کې مطرح کولې. اوس هندوستان د افغانستان د موقف نه دا موږ دپاره یو ډېره لاسته راوړنه ده. چین د افغانستان د موقف نه دفاع کوي، روس د افغانستان د موقف نه دفاع کوي او ملکونه چې نه کوي هغوی هم سکوت اختیاروي. دا په دې معنی چې د افغانستان موقف نه دفاع کوي. دا موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. ولې روس په دې باندې پوه شو چې افغانستان د اقتصادي ودې او د بیا رغونې په فکر او سوچ باندې راغلی یو نظام دی. کوشتپې کانال، صنعتي پارکونه جوړول، زیربناوې جوړول، د برېښنا بندونه جوړول، همدغه سړکونه جوړول، خلکو ته د کار او د اشتغال ځایي فرصتونه ایجادول. دا ټول سیمه ییز هیوادونه دا درک کوي چې دا خلک د سیمه ییز اتصال او اقتصاد په فکر کې دي. او کله چې سیمه ییز اقتصاد او اتصال په فکر کې وي هغه څوک چې تجارتي فکر لري، هغه څوک چې اقتصادي فکر لري، هغه جنگي فکر نه لري لکه څنګه چې د پاکستان آرمي یا فوج مرتج فوج لري. نو په دې خاطر باندې اوس سیمه ییز هیوادونه زموږ په فکر باندې او د هغوی په فکر باندې د خپلو اندېښنو کمولو په حال کې دي. اندېښنې کمې شوي دي، که منتفي شوي 100% کې نه اندېښنې کمې شوي. دا موږ دپاره یو ښه زیری دی. بل قدم کې دا چې
موږ که د امریکې سره ښه اړیکې ولرو دا هم زموږ په ګټې دي او د ټولې نړۍ سره چې ښه اړیکې ولرو دا هم زموږ په ګټې دي خو دا هېڅکله زموږ په ګټې نه دي چې موږ د یو سوپر پاور یا ابرقدرت سره ښه اړیکې ولرو او بل سره د افغانستان اسلامي امارت په ډاګه وایي چې موږ د روسیې سره هم ښه اړیکې غواړو موږ د ایران سره موږ د هندوستان او پاکستان سره او موږ د امریکا او د ټول نړۍ سره ښه اړیکې غواړو مننه درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د خبرې خپرونه دوام لري څمکنی صاحب د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له امریکا سره دا مخالفت د نړیوالې ټولنې لپاره کوم پیغام لري نو اوس خو په چې لیدلی کېږي اروپا هم د امریکې سره ښې اړیکې نه لري او ایران او منځنی اسیا هېوادونه همداسې هند هم د دویم ځلې چې ټرمپ رامنځته شوی دی د پاکستان سره ډېره راشه دیرشه کوي د هند سره یې نه کوي او چین او روسیه هغه خواصې ورسره په یوه طرف کې دي نو د امریکې مسله داسې اوس دی چې د ټول د کور دننه هم ډېر سخت نه خلک متنافر دي او لرې نه ده چې په امریکا کې بو همدغسې کورنۍ جګړې پیل کېږي ځکه د عرایضو علایم همداسې معلومیږي چې دا هغه څه کوي چې هغه د امریکې په تاریخ کې ساری نه لري بیا محکمه پسې ورجګه شي هغه بیرته د دغه احکام د منځه یوسي د مهاجرینو په باره کې سخت دریځي نیول همدغسې د وینزویلا یعنی په دا ټول د امریکایي براعظم سره د دوی هغه سخت ځیږ برخورد برځن د ډنمارک سره د دوی چې کومه جزیره ترې غواړي همدغسې کاناډا سره د دوی اړیکې خرابېدل چې ګواښ ورته کړي چې زه کاناډا نیسم نو هغه ایران سره خو په ډاګه ویلي دي چې دغه دپاره موږ 40 کاله صبر کړی و دا برنامه مو لرله چې د ایران سره موږ لاس و پنجه نرم کړو نو په کل کې د امریکې هغه قرضدارۍ ډېرې شوي دي ډېر سخت قرضدار دي امریکایان دا په خپله په امریکا کې هغه ستونزه دی چې د دوی نرخونه په 100 کې 25% لوړ شوي دي یعنې په ټریلیونو ډالرو دوی قرضداري دي دا ټول هغه څه دي چې او د افغانستان نه په شکل داسې په یوه شکل سره وتل چې هغه دغه د کوم قرارداد چې لاسلیک کړی و دا خو د ټرمپ لاسلیک کړی و خو د جو بایډن په وخت کې ووتل دا هغه ستونزې دي چې امریکا اوس په نړۍ کې هغه ځای نه لري زه چې څومره فکر په کوم په نړۍ کې به 3 محورونه رامنځته کیږي چې یو محور به یې چین وي چې هغه به اکثرا په د هندو چین علاقو باندې به ډېره زیات تاثیر ولري یو محور به یې روسیه وي چې هغه به په دغه د روسیې د منځنۍ اسیا نه تر اروپا پورې به په دغه ځای باندې زیات تمرکز ولري یو چې دی امریکا دی امریکا به په خپله په منځنۍ امریکا په شمالي او جنوبي باندې به دوی غواړي چې تسلط پیدا کړي ځکه هلته کیوبا ته هم وایي چې موږ تاسې نسو یعنې دغسې یوه برنامه امریکا په نیت کې لري او بل د امریکې د اوسنی هغه لیډرشپ چې کوم رامنځته شوی دی هغه ټول داسې خلک دي چې اکثریت د کهرامیز فکر لري یعنی د اردو نه اکثرا ریټایر شوي خلک دي چې هغه هلته لاړ دي او دومره په نړیواله ډیپلوماسۍ کې دومره دوی هغه نه لري د تجربه نه لري نو خپله د دوی په منځ کې اوس د ایلان ماسک د ده سره په کمپاین کې ولاړ و د ایلان ماسک په مټ دی ورسېدو لیکن د ایلان ماسک سره د ده ستونزه منځته راغله بیا د وروسته له دې نه چې دوی په نړۍ کې د ورشا تړون د منځه ځي امریکا په ټوله نړۍ کې یو لاسبرۍ وه اوس دی چې د کله د شي جین پین سره د ټرمپ کېناستل او د هغه ته داسې کېناستل لکه یو شاګرد چې خپل استاذ ته کینی
او هغوی هغه څه ورته وایي چې هغه د دوی د شان سره یې پخوا نه ښودله. دا ټول هغه څه دي چې امریکا اوس تقریبا ورځې نه تر بلې ضعیفه کېږي او ورو ورو به دغه ټولېږي خپل برازام ته. نو د نوره دنیا به لکه څه نه څه ساتنه نړۍ به له یو قطبي څخه ووځي. یقینا. کار جواد سعادت صاحب، آیا راتلونکي واک خو به چین یا روسیه نه غواړي؟ که چیرې همداسې کېږي نو بیا به افغانستان ته ګټه او تاوان څه وي؟ ګورئ، خبره دا ده محمد صاحب محترم چې دا حقیقي خبره ده. په یو وخت کې دلته د فرانسې امپراتوري وه، دخوا عثماني خلافت و د مسلمانانو، هغه چې له منځه ولاړ، بیا د برطانوي امپراتوري منځته راغله، هغه چې له منځه لاړه روسیه زبرځواک و، له هغې څخه وروسته اوس امریکا زبرځواک د سبب چین زبرځواک. خبره دا ده چې که موږ تاسو چیرې تاریخ وګورو محمدي صاحب محترم، تاریخ دا ثابته کړې ده چې هر یو زبرځواک چې کوم ده د هغې په مقابل کې چې څوک ولاړ وي هغه د هغه ظلمونه په ګوته کوي، چې دغه ظلم کوي دغه ظلم کوي. که بیا چیرې دی خپله قدرت ته ورسېږي محمدي صاحب محترم، بیا د هغې څخه دی لوی ظالم را وګرځي. یو وخت کې وروس هم دلته زبرځواک و، له افغانستان سره یې څه وکړل؟ یعنې بیا هم دا یره شته؟ ګوره، او دا یره شته. موږ په هیڅ چا باندې تکیه نه کوو. موږ په هرې جګړې کې که د دوی خپل منځي جګړه وي یا د نړۍ واک غواړي محمدي صاحب محترم، دا زموږ یو ډېر ښه تاریخ دی چې موږ بې طرفه وو. موږ په هیڅ نړیوالې جګړې کې ځان ښکېلول نه غواړو. موږ څه وایو؟ افغانانو ته دا پکار دي محمدي صاحب محترم چې موږ هغه وخت د دغو جګړو قربانیان به ونه اوسو چې موږ په خپلو خپو ولاړ اوسو. موږ هغه وخت د دغې جګړو د قربانۍ څخه ضرر راته رسیږي محمدي صاحب محترم، که چیرې اوس د ایران د خلیج فارس او یا د امریکا جګړه چې کوم د ایران او اسرائیلو په افغانستان باندې څومره اغېزې دي، ځکه موږ په همدغو لارو متکي یو محمدي صاحب محترم. افغانستان خو په خپلو پښو ولاړ هېواد نه ده. دا د سون توکي د کوم ځای نه راځي؟ زموږ دلته محمدي صاحب محترم دا خو ګوره یوه خبره ده، د اقتصادي پالیسي چې کومه ده د افغانستان دا تر ډېره ګټوره ثابته شوه په دې جګړو کې، ځکه د پاکستان لارې ټولې بندې وي محمدي صاحب محترم. په افغانستان باندې اقتصادي اغېزې، پاکستان کې دلته بشري بحران رامنځته کېدو محمدي صاحب محترم. که چیرې دغه حالات خراب شي محمدي صاحب محترم، اغېزې په افغانستان باندې شته، خو کمې به څه وخت وي محمدي صاحب محترم؟ کمې به هغه وخت وي چې موږ په خپلو خپو ولاړ اوسو، ملي یووالی، ملي حاکمیت حفظ کو، یو بل ومنو، یو بل ته درناوی وکړو، ولس د دولت تر شا ودرېږي، د اسلامي امارت تر شا ودرېږي او اسلامي امارت د ولس هغه مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي محمدي صاحب محترم. یو لاس نه ټک نه خیږي. افغانستان ته اوس په ګډه کار کول دا ډېر ضروري دي. که چیرې داسې ونه شي، همداسې حالت سره مخ وو، نو بیا دا په یاد ولره، دا زما بیا اند او تحلیل مې دا دی چې افغانستان به داسې سوځي لکه خشاک. ځکه تا کې نه څه نه وي، ته مجبور یې چې په جنګ کې درګیر شي د ځان ساتلو لپاره محمدي صاحب محترم. که ته چیرې ځواکمن وي، خلک به له دې څخه هم یره لري که افغانستان وچېړي، خو افغانستان موږ ته یو مناسب او کلک ځواب راکولی شي. نو مقابل لوری خو دومره هم د عقل نه خالي نه وي چې خپل دښمن ځان ته غښتلی کوي. نو خبره دا ده چې موږ باید نور د افغانستان د جوړولو او د افغانستان د ابادۍ ته کار ووایو. دا په دې معنا باندې نه ده چې زه هېڅ د وطن دوستۍ لرم به صرف شعارونه ورکوم، زه هېڅ د وطن دوستۍ لرم ولا بس دا شعارونه ورکوم، په عمل کې هېڅ شی هم نه ده خبرې کوم. نه، باید د علم کچه لوړه شي، د علم کچه لوړه شي. باید خپل فرهنګ، خپل دود، خپل عنعنات، خپل افغانیت، خپل اسلامیت دا باید کلک وساتو، هېڅ چاته دا اجازه ورنکړو. دغه کومه د اوس سړه جګړه یا فکري جګړه چې په نړۍ کې روانه ده، باید دغه فکرونه مخشوش نه شي. باید عامه پوهاوی عام کو، باید د افغانستان زیربناوې جوړې کو.
باید افغانستان دفاعي سیستم داسې وي لکه اوس 40 کاله په ایران په فرهنګ باندې کار کړی دی محمد عیسی محترم. علم ته یې کار ویلی، د علم کچه یې لوړه کړې ده محمد عیسی محترم، چې نن یې د نړۍ ستره برقدرت په سترګو کې سترګې اچولي، یوه هم ورسره نه مني. دا اوس په ایران کې امریکا ستراتیژیکه ماته خوړلې ده، ستراتیژیکه ماته یې خوړلې ده. او ایران دومره قرباني نه ده ورکړې محمد عیسی محترم، دومره قرباني نه ده ورکړې. په ډېرې کمې قربانۍ او په ډېرې کمې بیې باندې امریکا ته شکست ورکړ. کور جواد مننه. عابد صاحب په دې ناسته کې د یوناما د ماموریت پر دوام باندې هم بحث وشو. چین او روسیه یې غوښتونکي دي. ستاسو په رنګ باندې دا ماموریت د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ اصلا محمد عیسی محترم ما په پیل کې مقدمې کې یو آیات ولوست. د دې آیات عمده مفهوم یا محتوا هم دا ده چې اسلام غواړي چې د نړۍ سره د رغنده اړیکې ولري. د مراسلاتو مراوداتو د دې پر اساس اسلام غواړي چې د نړۍ سره د مراوده ولري. اسلام غواړي چې نړۍ سره د راکړه ورکړه موجود وي. اسلام وایي چې الانسان مدني بالطبع، انسان ټولنیز دی، نو دا نظام هم ټولنیز دی، دا هم مجبور دی او اړ دی چې نړۍ سره راکړه ورکړه ولري. دا چې د امنیت شورا دا پریکړه کړې چې د یوناما دغه ماموریت دې وغځول شي، دا ښه پریکړه ده، خو مقابل کې د افغانستان نظام یا حکومت باید د دې نه سالمه استفاده وکړي. تر اوسه پریکړه نه ده کړې، بلکې روسیه او چین د دې غوښتنه کړې. بالکل، خو دا غوښتنه شاید عملي شي او عملي ځکه شي چې اړتیا موجوده ده تر څو د افغانستان نظام سره د نږدې نه کار وشي. کومې ستونزې یا اندېښنې چې د نړۍ موجودې دي د دې د حل لپاره یا د دې د مطرح کولو لپاره یا په دې باندې د ډسکس او د فهم تفهیم لپاره بله کومه لاره موجوده ده، بل کوم میکانیزم موجود دی، اصلا شته نه. د دې نه بغیر بله لار نشته چې امنیت شورا موجوده وي. نو په دې خاطر باندې دا کوم وړاندیز چې شوی دی هم وړاندیز معقول دی، هم نړۍ مجبوره ده د امنیت شورا او ملل متحد یا یو ان مجبور دی چې داسې یو سازمان ولري، داسې یو نمایندګي ولري، داسې ارګان ولري تر څو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوسو د سرنوشت په اړه باندې د دوی سره د تفاهم د نږدې کار په اړه باندې یو نمایندګي او یو ارګان موجود دی. نو دا په نیک پال باندې نیسو دا ناسته او دې ناستې کې زما په خپل آند باندې موږ ډېره ګټه وکړه. هغه دا چې زموږ ځینې موقفونه هغه وڅېړی شو امنیتي لحاظ سره د پاکستان په خلاف باندې زموږ هغه سوچ او فکر او زموږ د مظلومیت اواز هغه اوچت شو. بلې یوناما دې ته اشاره وکړه، هغې ته اشاره وکړه. نو په ټوله کې یا په کل کې که موږ ویو نو دغه ناسته د افغانستان دپاره ګټوره وه. خو غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت هم باید د انعطاف لکه د مخکې نه مې ویل یا د نړۍ سره د راکړې ورکړې چې د اسلامي سوچ او فکر دی او دا کوم غربي فکر او سوچ نه دی. قرآن او سنت کې چې موږ اکثره سوچ وکړو یا ایها الناس کلمه کارول شوي، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو کمه کارول شوي. یا ایها الناس دا د دې معنا دا ده چې موږ د نړۍ سره یا د خلکو سره راکړه ورکړه باید ولرو، موږ د دوی سره باید انساني تعامل باید ولرو، موږ د دوی سره باید د خپل د فهم او تفهیم ژبه باید ولرو، موږ د دوی سره باید د دوی د اندېښنې د لرې کولو او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره باید ناستې ولرو، مشورې ولرو. او دا کله کیدی شي داسې چې د امنیت شورا یو نمایندګي موجوده وي، داسې چې د دوی سره د راشه ورشه او د دوی سره د اندېښنو شریکولو یو لاره، یو میکانیزم، یو کانال موجود وي. که دا کانال موجود نه وي څنګه کیدی شي چې موږ د دوی سره دغه ولرو. زه دا یو نظر په کلکه رد کوم چې ځینې خلک وایي چې زه مسلمان یم بس او په الله مې توکل دی. الله چې دا دنیا پیدا کړې دا دارالاسباب ده، دا اسباب غواړي. ما ته که مړیږو خوراک ته ضرورت لرو، ما ته که د تندې نه د جل نه خلاصېږو څښاک ته ضرورت لرو، ما ته که منزل مقصود ته رسېږو او حج ته ځو مال ته ضرورت لري، ترانسپورټ ته ضرورت لري. داسې په ټولو کارونو کې موږ که چېرته خپل عورت پټو موږ لباس او تکیې او رخت ته ضرورت لرو. داسې دا دنیا دارالاسباب ده. اسلامي امارت کې په داخل کې که هغه خلک چې دي چې هغه د نړۍ سره د رغنده تفاهم یا د رغنده تعامل طرفدار نه دي باید هغوی دا درک کړي چې دا اسلامي غوښتنه ده او دا د افغانانو اړتیا او ضرورت دی. کور جواد بیا درته راځم. سمکنی صاحب دا بحث به راغونډ کړو. افغانستان اوس څنګه کولی شي له دغې فرصت څخه چې د زبرځواکونو ترمنځ اختلاف د نظر دی ګټه واخلي تر څو پورې د افغانستان غږ په نړیوال سټیج باندې واورېدلی شي؟ نو په وار په د بحثونو کې مدانې بحث کړی دی چې په لومړي سر کې باید د کور دننه دوستانو مشارې ورته لرلې چې موږ باید
یو اتحاد و اتفاق رامنځته کړو په طبیعي ډول سره، داسې نه چې یا په زور یا په تهدید یا په چې بالاخره ځکه اوس دا خلک دغه تحول ته تیار دی د نوی نسل. هغوی په دې بنیاد تا سره جګړه نه لري په سیاسي، هغوی په دې باندې دي چې د ملک هغه اهم اړتیاوې کومې دي چې هغه وکولی شي من حیث د یوه پلې استعمال کړو چې تر څو د نړیوالو پورې ځانونه ورسوو. هغه غوښتنې چې هغه نړیوالې موږ نه لري، که هغه څه که شرقي دي او که غربي دي، دا دغه ناسته کې هم د چین هیواد ډېر په ډاګه وویل چې اسلامي امارت باید د ښځو ته د کار او د زده کړو زمینه برابره کړي، یعنې مکتبونه د خلاص کړي. موږ بیا هم دا وایو، موږ خو د اسلام دین خو په افغانستان کې 100 په 100 کې مسلمان یو. هر هغه څه چې د اسلام سره مو په ټکر کې نه وي، د افغاني فرهنګ او عرف کلتور سره مو په ټکر کې نه وي، هغه نه باید فرمول جوړ کړو، هغو نه کار واخلو. ځکه نور ډېر مسایل شته نه، ما په نظر خو یو دوه درې دي. دا یو دوه درې دپاره به وي د اوسني حکومت چارواکي په دې باندې بیا کتنه وکړي، کینی په باندې چې تر څو موږ هر څومره زر چې د نړیواله چوکي ترلاسه کوو، تر هغه وخته پورې موږ زر خپل اهدافو ته رسیږو. ځکه که څوک داسې فکر کوي چې دلته به د ایران به هم داسې پاتې شي، امریکا به جګړه ونه کړي، اسرائیل به ونه کړي، پاکستان افغانستان به هم داسې پاتې شي تر بنګلادیشه پورې، تر اسرائیلو پورې، دا ته څوک فکر نه کوي. دغې دپاره د نیمه پیړۍ کار شوی دی. حتی د اسرائیلو د بنیاد ایښودونو را په دې خوا دغې دپاره کار شوی دی. دا به خامخا د جګړې پیښیږي، داسې به پیښیږي چې ممکن تر تکتیکي اتومي اسلحو پورې استعمال شي، وروسته به بیا لوی اسلحې استعمالیږي. دا که څوک غواړي که نه غواړي، دا راتلونکي دي. دا اقتصادي بحرانونه راتلونکي دي، که څوک فکر په کوي که یې نه په کوي په دانې. نو دا خو دا اوس خبره نه ده، هغه تیوریسنان ډېر پخوا په دغو باندې نظریات ورکړي دي. نو مهمه دا ده چې موږ افغانان په دغه سخت ګډوډیشن کې چې دلته رڅي، لکه د څنګه چې اوس دغه خپله پالیسي لرو، بېطرفه متوازن او اقتصادي محوره پالیسي، خو دې تر څنګ به دې وي سیاسي برنامه هم ولرو چې تر څو پورې موږ وکولی شو چې د موازنه وساتو. دا موازنې ساتل دا په هغو چا کېږي چې هغه متخصص وي، چې هغه د نورو په تا باندې باور وي چې د افغاني ټولنې په منځ کې ستونزه نشته. اوس ګوره ایران ته څومره پتیلې وای چې دغه ایران به د منځ نه ضربه وخوري، حکومت به یې ړنګ شي. خو ایرانیان بیا هوښیار خلک وو، یو چې کله وپوهېدل چې موږ په دې کې غټ تاوان دی، هغه مخالفینو ځانونه غلي کړل. نو اوس دغه دی چې دغه ته فکري شعوري هغه لري، وړتیاوې لري دا خلک. موږ اوس یې لرو ځکه موږ ډېره زیاته تجربه لرلې ده. نو دغې ته پکار دا دی چې موږ په خپلو منځو کې سره کینو، سره جرګه شو، چې یو ګډ پلتفورم رامنځته کړو چې تر څو نورو ته مو مثبت قدمونه ته ورمخه شي. مننه. سعادت صاحب، ستاسو په رنګ باندې څه کول پکار دي تر څو پورې د نړیوال سټیج د ترلاسه کولو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړو؟ ګوره خبره دا ده چې اول خو په کور دننه باید، زه د سمکني صاحب خبره تاییدوم، باید ولس ته کینو، له ولس سره صلاح و مشوره وکړو. د ولس سره مشوره په دې باندې هم ضروري ده. محمدي صاحب محترم، یوه خبره دا ده چې موږ ګوره دلته وایو چې په دې نظام باندې زموږ اجماع ده، او حقیقت هم دا دی، زموږ حقیقت هم دا دی. او موږ وایو چې افغانستان سرتاسر امن دی، دا حقیقت دی. موږ وایو چې دلته عدالت شتون لري، دا حقیقت دی. موږ وایو چې دلته نظام د مالیه راټولوي، دا د نړیوال اصله هم ده، مالیه راټولوي، ټول ادارات کار کوي. خو موږ څه وایو؟ موږ وایو چې نه، باید په رسمي ډول باندې موږ د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو څخه په درنښت غوښتنه لرو چې په رسمي ډول باندې یوه لویه جرګه، عنعنوي جرګه راوغوښتل شي. او دا څومره مسایل چې دي، په درې مسایل دي، دومره ډېر نه دي، دا د ملت مخې ته کېښودل شي، له هغوی څخه د مشوره پرې واخیستل شي. دا کومه غیر شرعي خبره نه ده، د شریعت په چوکاټ کې. که چیرې دلته د تعلیم بحث مطرح وي، افغاني ټولنه چې ده د اسلامي ټولنه ده، محمدي صاحب محترم، اول زه مخالف یم چې شرعي نه وي. که د ښځو د کار موضوع راشي چې حجاب پکې نه وي مراد، زه یې مخالف یم محمدي صاحب محترم، په ولسي شکل باندې. نو خبره دا ده دا موضوعات حل شي او راځو په نړیوال سټیج باندې
هغه دا دی چې باید موږ چې کومو مملکتونو سره تعامل لرو، چې کومو مملکتونو سره کومو هیوادونو سره موږ تعامل لرو، باید دغه کوم ډیپلوماتیک حالت چې دی هغوی سره پراخ کړو. ځکه په ملګرو ملتونو کې ګوره پریکړې چې کومې دي دا یوازې په حقوقي استدلال له لارې چې یوازې د حقوقي استدلال له لارې دا نه عملي کېږي محمد صاحب محترم، دا سیاسي اړخ هم لري. د سیاسي استدلال یا د سیاسي فشار له لارې یا د سیاسي هغه کوم روابط چې د هغو له لارې هم دغه کومې پریکړې چې دي دا ټکنی کېږي. محمد صاحب محترم دا اوس چې افغانستان ته کوم حقوق نه ورکول کېږي په ملګرو ملتونو کې دا سیاسي فشار ده، دا سیاسي استدلال ده، نه حقوقي. موږ ټول هغه نورمونه پوره کړي دي، ولی دوی د افغانستان کوم حقیقي انځور چې دی هغه نه ګوري محمد صاحب محترم، یا یې لیدل نه غواړي. که چیرې موږ ته په نړیوال سټیج کې دا اوس د زموږ هلته د مسؤل نظام کوم مسؤل سړی چې دی هغه هلته ناست وای، خو د افغانستان حقوقي انځور به دوی ته وړاندې کړی وای، له دوی سره ډیالوګ شوی وای. محمد صاحب محترم هر یوه مسله چې حل کېږي د خبرو د میز نه شروع کېږي. محمد صاحب محترم ما مخکې تا ته وویل چې دا په دې معنا باندې دی چې ته یو ناروغ په اړه باندې جلسه نیسي او هغه نه پوښتې، هغه ته د خبرو اجازه نه وي. نو خبره دا دی چې که موږ چېرته د نړیوال سټیج ته ځان رسول غواړو د دې لپاره باید زموږ ډیپلوماتیکه دستګاه چې کومه ده دا نور هم هڅې ګړندی کړي. ما چې مخکې تا ته کومه خبره وکړه ګوره دا حقیقت دی او دا منو چې دا تعامل به بالاخره هم کېږي، خو دا طولاني دی. موږ وایو دا ضرب الاجل باید لږ راکم شي، د دې لپاره کار وشي. محمد صاحب محترم خپلو کې سره کینو، ما مخکې تا ته وویل یو بل ومنو او ټول افغانان دا مسؤلیت یوازې د افغانستان اسلامي امارت ته نه ګرځي. محمد صاحب محترم دا مسؤلیت ټولو افغانانو ته ګرځي، بس د نور باید شعارونه نه راوځو، عمل پیاده کړو. که چیرې زموږ د افغانستان اسلامي امارت یعنی یو شعار ورکوي چې زه دا کار کوم، چې عمل نه کوي ښه نه کوي، که چیرې زه یې کوم کبلې کوي د ولس نه واخله تر دولته پورې، د دولت نه واخله تر ولسه پورې، باید ټول په عمل کې خپل کار پیاده کړو چې تر څو افغانستان ته. مننه. عابد صاحب څه کول پکار دي په داسې وضعیت کې چې یونما دلته تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم او په نړیواله کچه هم د زبر ځواکونو اختلاف موجود دی د افغانستان په اصلا زه خو د دواړو مشرانو نظرونه سل په سلو تاییدوم او دغه خبره لږ اضافه کوم چې موږ باید اول خپل داخل کور جوړ کړو. دا په دې معنی چې زه د سوري ولسمشر احمد الشر سره سل په سلو موافق نه یم، خو کم بصیرت او کم فراست او کم درایت چې هغې نمایش ته وړاندې کړه د دې نه باید استفاده وشي. دا عار او شرم نه دی چې د هغې عمر او سیاسي تجربه څومره ده، خو د هغې د دې کړنو نه او د هغې د درایت او بصیرت او فراست نه باید استفاده وشي. هغه هم نیمه پیړۍ ستونزو کړاوونو کې د سوریې ولس تیر کړ او موږ هم نیمه پیړۍ تقریبا ستونزو کړاوونو کې تیر کړ. زمونږ او د هغې مشکل یو دی، هغه هم په سیمه ییز شکل باندې سیمه ییز هیوادونه دوستان نه دي او زمونږ هم سیمه ییز هیوادونه اکثره دوستان نه دي. سیمه ییز هیوادونه هغه هم غواړي چې سوریه دې کمزوري او زمونږ سیمه ییز هیوادونه هم ځینې غواړي چې افغانستان دې کمزوري، خو هغې په داخل کې که کردانو که هغه اهل تشیع که اهل تسننو او که هرې ډلې وي ټپلې وي او د هر چا سره وابسته وي، په ډېر ظرافت او درایت سره د هغوی سره کېناسته، یو تعهد یې ورسره وکړو، یو تړون یې ورسره وکړو او ویل چې زه ستاسې امیر نه یم، زه ستاسې خادم یم او هغوی په یو ټغر باندې راټول کړل، غېږ یې ورته پرانسته. موږ هم باید په دې شکل باندې د احمد شرانه یو الهام والو. دا یو. دوهم قدم کې موږ باید ګڼ توکمونه په افغانستان کې لرو، دا ټول باید په ځان باندې را جمع کړو، راغونډې کړو او دوی ته داسې یو فکر او سوچ ورکړو چې موږ یعنی حکومت یا اسلامي امارت د ټولو خادم او د ټولو نظام دی او تاسو ټول زموږ د اولادونو په شان باندې زموږ رعیت یاستئ. دریم خبره د کار او خاص کر د ښځینو کار. په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ جنګونه وشو، نارینه په جنګونو کې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي، دربدر شوي دي، کونډې پاتې دي، یتیمان پاتې دي. د دوی د پرورش او د پالنې لپاره داسې بیت المال موږ لرو چې هغه ښځې چې نارینه نه لري هغې دپاره موږ کوپون ورکړو، هغې دپاره بیت المال نه موږ څه ورکړو نه لرو. د دوی د کار زمینه چې بنده شي، د دوی د تعلیم زمینه چې بنده شي،
دا به اخر څو پورې او څنګه به کېږي او نړۍ به موږ سره څنګه قناعت وکړي په دغه شان یو موقف باندې. درېیمه خبره په دې سره چې حکومتداري باید زموږ چې وي دا باید د شراکت حکومتداري وي. زه هم په حکومت کې ځان وګورم، محمدي صاحب ته هم وګوري او د مشران مېلمانه هم وګوري. که زه حکومت کې ځان ونه ګورم او زه په حکومت کې خپل نماینده ونه ګورم او زه ځان دا حکومت د ځان ونه بلم، نو زه یو وخت نه د حکومت په خلاف باندې کرکه او نفرت زما ذهن ته راځي، ځکه زه انسان یم. نو بالاخره د حکومت کمزوری کېږي او تضعیف کېږي. بله خبره چې هغه ډېره بنیادي ده هغه دا ده چې موږ د عدالت خبره کوو. داخل د حکومتي ارګانونو کې باید عدالت مراعات شي. عدالت معنا دا ده چې د زور او زر حکمرانی دا باید پای ومومي او هیڅکله د زور ولس ته مراجعه وشي، د ولس ستونزې واورول شي، واورېدل شي او د ولس د ستونزو د حل لپاره یو معقول میکانیزم رامنځته شي. څنګه چې دوستانو وکړي د لویې جرګې یا افغانوي جرګه یا مشورتي بورډ هر یو نوم چې ورکوي. مننه د باز درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور ما باد چې زموږ بلنه مو درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.